پښتو ژبې 5 بهترین ناولونه چې زما په نظر تاسې باید حتما ولولئ. پارت 2. په دې لړۍ کې اول دی موږ سره بوډا او د لیوانو پلونه. دا ارواښاد استاد نصیر احمد احمدي لیکلی دی. یو د ډېر بهترین ناولونه دی. زه یې کیسه نه کومه ځکه بیا تاسو ته به بې خونده شي. ورپسې زما په نظر چې تاسې باید ولولئ هغه دی خونکار. دا هم استاد نصیر احمد احمدي لیکلی او دا هم ډېر لنډ او ډېر ښه ناول دی. دریم زما په نظر په دې لړۍ کې دی د غڼې ځاله. یو د ډېر بهترین ناولونو څخه چې ما په فکر کوم تیر کال مې ولوست، خو ډېر بهترین ناول دی. پښتو ژبه کې د دې ساري نه پیدا کېږي. څلورم په دې لړۍ کې زما په نظر چې تاسې باید حتما ولولئ، دا یو ژباړه ده او دا جبار فراز ژباړلی دی، بازان ماتېږي په نوم باندې. دا یو جاسوسي ناول دی. که چېرې ستاسې داسې ناولونه خوښېږي چې هغې کې تر اخره پورې تاسو ته معلوم دی چې اوس به څه پېښېږي، دا یو بهترین اپشن دی. تاسې کولی شئ ولولئ. پنځم زما په نظر باندې د جک لندن یو ډېر شاهکار ناول چې ډېر زیات خرڅ شوی و، هغه پښتو ژبې ته جبار فراز ژباړلی دی، د سپین داړي په نوم باندې. یو بهترین ناول دی او همدې سره دغه دویمه لړۍ پای ته ورسېدله. که چېرې غواړئ د دې ته ورته د کتابونو نورې ویډیوګانې وګورئ، اکاونټ در سره فالو کړئ او دا ویډیو در سره فیوریټ ته اډ کړئ چې دا کتابونه مو یاد نه ونوځي. که چېرې داسې کوم کتاب تاسې لوستی، کوم ناول تاسې لوستی چې غواړئ خلکو سره شریک کړئ، هغه هم په کمنټ کې لیکلی شئ. ډېره مننه.